د پریزنت کنټینیوس مطابق مونږ او تاسو ته یاد وي هغه دا ده چې آیا راتلونکی عمل ښودلی شي یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په پریزنت کنټینیوس ټینس باندې بحث کوو. پریزنت کنټینیوس ټینس اول باید په پښتو کې زده کوو، کله یې استعمالو. پریزنت کنټینیوس ټینس هغه عملونو لپاره استعمالو چې همدا اوس جریان ولري. مثلا زه خبرې کوم دا اوس جریان لري پریزنت کنټینیوس. مثلا زه اوس قدم وهم دا اوس جریان لري پریزنت کنټینیوس ټینس استعمالو. یا مثلا زه اوس یو کار دی صفایي تر سره کوم دا کار اوس جریان لري پریزنت کنټینیوس ټینس استعمالو. نو لنډ به زده کو هغه کارونه چې همدا اوس جریان ولري پریزنت کنټینیوس ټینس ورته استعمالو. هغه کارونو لپاره استعمالو پروګرس چې جریان ولري ناو همدا اوس. راځو موږ او تاسو په یو شکل کې هایو، شکل کې داسې هایو چې د هغو کارونو لپاره استعمالیږي چې همدا اوس جریان ولري. دا کار د جریاني حالات معنا لري، همدا اوس جریان لري پریزنت کنټینیوس ورته کارو. یا پریزنت کنټینیوس داسې هم تعریف کولی شو چې راتلونکی عمل ښایلی شي. دا چې څنګه یې ښیي وروسته به پرې بحث وکړو. یوه خبره مخکې له دې چې زه په پریزنت کنټینیوس جوړښتونو باندې بحث وکم دا باید په یاد ولرئ چې په کنټینیوس زمانو کې هر وخت دپاره باید ټو بي استعمال شي او دویم ورب باید آینجي واخلي. هر کنټینیوس زمانه چې استعمالوي باید ټو بي هم استعمال کوي او ورب ته باید آینجي هم ورکوي. اوس ما لږ مخکې یادوري وکړه، مثلا زه اوس خبرې کوم دا جمله خو جوړو په پریزنت کنټینیوس کې، خو څنګه یې جوړه کړم. یا مثلا زه اوس قدم وهم دا خو جوړو په پریزنت کنټینیوس کې، خو څنګه یې جوړه کړو. د دې لپاره راځو اول مثبت جوړښت لیکو. سبجیکټ ټو بي اول حالات، ورب آینجي او کمپلیمنٹ. ټو بي اول حالات نه هدف دا دی چې یا به ایز راهلی یا بو آر راهلی او یا بو ام راهلی. مثلا زه وایم دی په پهلي لګیا ده یا دی پهلی تر سره کوي، دا کار اوس جریان لري. پریزنت کنټینیوس کې داسې وایو اول سبجیکټ راهلم شي، ټو بي نه مې راواخیست ایز شي ایز کوکینګ. دا معنا چې د کار اوس جریان لري. وی آر ورکینګ مونږ په کار کولو لګیو، دغه کار اوس جریان لري. they are cleaning دوی په صفه کولو لګیا دي، دغه عمل اوس جریان لري. بل راځو موږ او تاسو پریزنت کنټینیوس کې منفي جوړښت یا منفي جملې څنګه جوړولی شو. ډېره اسانه طریقه ده، هغه داسې چې یوازې د ټو بي نه وروسته ناټ اضافه کوئ. مثلا دا یو مثبت جوړښت دی، سبجیکټ ټو بي اول حالات، ورب آینجي کمپلیمنٹ. یوازې د ټو بي اول حالات نه وروسته به ناټ اضافه کو، بس منفي جوړښت به یې جوړ شي. نو اوس که پریزنت کنټینیوس داسې تعریف کو چې یو عمل ښایي چې جریان لري یا یې نه لري، دا بیا تر ټولو ښه تعریف وي. مثلا زه وایم he is not coming here، هغه اوس نه دی را روان، یعنی دغه کار اوس نه تر سره کېږي یا جریان نه لري. we are not studying، اوس موږ په مطالعه نه یو لګیا، دا عمل اوس جریان نه لري. بل راځو سوالیه جوړښت چې کله جوړو یوازې ټو بي به سر کې ولیکئ. هر وخت دوی خبرې په یاد ولرئ. کله چې یوه زمانه زده کوئ یو تعریف مهم دی، یعنی چیرته یې کاروم، استعمال مهم دی. دویم د جمله پکې څنګه جوړوم، نو دا معنا چې جوړښتونه مهم دي او تعریف د دوی اساسات دي، دا باید حتما په هره زمانه کې دقیق زده کړئ. بل راځو موږ او تاسو یو څو مهمې خبرې د پریزنت کنټینیوس په اړه زده کوو. پریزنت کنټینیوس کې یوه مهمه خبره دا ده چې ټو بي د دغې زمانې اګزیلري ورب دی. هره زمانه خپل کومکی فعل لري. ټو بي اول حالات د دغې زمانې اګزیلري وربونه دي. یو دویم د ورب آینجي لپاره موږ او تاسو یو بل نوم استعمالو، پریزنت پارټیسیپل. دا یو بل نوم دی چې موږ او تاسو د ورب آینجي لپاره استعمالو. بل مثبت لړ حالتونه باید زده کړئ. سبجیکټ د ایس ترمنځ لړ حالات، د سبجیکټ آر ترمنځ لړ حالات او د آی او د ام ترمنځ لړ حالات. دا خو ملا وړاندې زده کړي دي چې د هی شي اټ لپاره باید له ایس څخه استفاده وکړو. له دې سره خو بلد یو، خو د دوی لړ حالات داسې جوړیږي. مثلا د سبجیکټ او ایز اړیکه، سبجیکټ خپل راخیستل کېږي، ایز بیا مه لیکئ اپاسټروفي ایس، دا یې لنډ شکل شو. یا مثلا اوس دلته ما لیکلی دی هی از، د لنډ داسې لیکلی کېږي، هی ولیکه اپاسټروفي ایس. شي از دی، شي ولیکه او اپاسټروفي ایس. د هی از لپاره مو لنډ حالات ولیکلو، د شي از لپاره، د ایټ از لپاره. همدغسې د سبجیکټ او آر ترمنځ هم لنډه اړیکه جوړېدی شي. سبجیکټ چې هر یو خپل بي ولیکئ، بیا اپاسټروفي آر ای لیکل کېږي. له دې سره خو له اوله بلد یې چې مطلب د وی یو د لپاره له آر نه استفاده کوو. اوس وی سبجیکټ مې خپل ولیکلو، اپاسټروفي آر ای لیکم.
یو دی یو می خپل ولیکلو اپاستروفي آر ای دی می خپل ولیکلو اپاستروفي آر ای. اوس دا باید څه ډول ویلی شي؟ لنډ حالات شکل خو مو زده کړ. هی از دی لنډ لیکلو شکل یې همدغه شو. د یلو طریقه یې هیز، شي از دی شیز، اټ از دی اټس. همدغه ډول وی آر دی ویر، یو آر دی یور، they are they there. د یلو او د لنډ لیکلو شکلونه او یا طریقې شوي. آی ایم هم لنډ لیکلی شو، یوازې ولیکئ اپاستروفي او ام. دا خو یې مثبت لنډ حالتونه یعنی د سبجیکټ سره یې اړیکه وه. اوس که منفي لنډ حالتونه یې جوړو، مطلب له ناټ سره یې اړیکه یایو. له ناټ سره یې اړیکه داسې دو از ناټ دی دا لنډ لیکلی شم اسنټ، آر ناټ دی دا لنډ لیکلی شم آرنټ. هو یوې خبرې ته باید متوجه وای چې ام ناټ لنډ حالات نه لري، باید خپل ام ناټ ولیکلی شي. ځینو ځایونو کې کله نه کله موږ او تاسو آرنټ هم لیکلی شو چې هغه انفارمل شکل دی، خو دلته اوس فقط دومره زده کوو چې از ناټ لنډ حالات شته دي، آر ناټ لنډ حالات شته، ام ناټ خپله ام ناټ لیکو. بل راځو ټایم ایکسپریشنز. هره زمانه ټایم ایکسپریشنز لري. د ځینو زمانو سره د ټایم ایکسپریشنز استعمال ډیر ضرور دی، خو له ځینو سره بیا فرق نه کوي. د دغې زمانې ټایم ایکسپریشنز چې دي ناو دی، اوس، رایټ ناو، همدا اوس، یا دې ته ورته نور. راځو په اهمیت باندې غږیږو. آیا استعمال ضرور دی یا نه؟ فرق نه کوي، په معنا کې توپیر نشي رامنځته کولی. مثلا I am talking now. که ناو دی ورسره ویلو که دی ورسره ونه ویلو، په دواړو حالتونو کې I am talking زه خبرې کوم، دا معنا چې اوس خبرې کوم. I am talking now اوس خبرې کوم. دواړه یوه مفهوم افاده کوي، یعنی اوس په خبرو باندې لګیا. یو بله مهمه خبره د پریزنټ کنټینوس مطابق موږ او تاسو ته یاد وي، هغه دا ده چې آیا راتلونکی عمل ښودلی شي یا نه. پریزنټ کنټینوس موږ او تاسو کولی شو د راتلونکو کارونو لپاره هم استعمال کو. هغه وخت استعمالولی شو چې دا خبره به بیا مربوط په ټایم ایکسپریشن پورې وي. معنا دا که چیرته د وخت اصطلاح د راتلونکي زمانې وښایو، بیا راتلونکي معنا افاده کولی شي. مثلا ما لیکلي I am going to Kabul، دا معنا زه کابل ته روان یم، دا کار اوس ترسره کیږي. که فیوچر معنا پرې افاده کوو، هغه وخت افاده کولی شي چې کله موږ او تاسو ورسره ټایم ایکسپریشن استعمال کو. I am going to Kabul tomorrow. اوس دې معنا ول جری امدا اوس وه، خو اوس یې معنا لاړه فیوچر ته، یوازې د ټایم ایکسپریشن د استعمال په اساس. بل راځو موږ او تاسو سټیټیو وربز وایو. سټیټیو وربز داسې زده کوئ چې دا وربز چې دي داسې په جری زمانو کې نه استعمالو، لکه لاف دی، نو دی، هاف دی، انډرسټینډ دی، یا دې ته ورته نور. خو د یو څه باید درته یاد وي چې دوی آی ان جي نشي اخیستلی. مثلا ما نور اخیستی دی، که زه اوس ولیکم چې آی ایم نوینګ، دا غلط دی، ځکه نو یو سټیټیو ورب دی او دا آی ان جي نشي اخیستی، یا په جری زمانه کې نه استعمالیږي. هاف دی، دا داسې نشم لیکلی چې وایم چې آی ایم هافینګ، ځکه دا یو سټیټیو ورب دی او سټیټیو ورب آی ان جي نشي اخیستی. هاف یې په یو حالت کې اخیستلی شي چې کله د خوړلو معنا ولري، یا په دې کې نور بحث هم شته، اوس فقط همدغه خبره در سره زده کوئ. بل موږ او تاسو راځو adverb of frequency ته. adverb of frequency لکه always، often، sometimes او یا دې ته ورته نور. موږ او تاسو په اړه پوښتنه دا ده چې آیا دا په جری زمانه کې استعمالولی شو که نه شو استعمالولی. اولنۍ خبره دا ده، دې په اړه دوې خبرې دي. اولنۍ دا چې غوره دا ده چې دا باید استعمال نه کړو، دا غوره خبره ده چې نه استعمالوو. که بیا یې استعمالوو، اکثره دوه حالتونو کې استعمالوو. یو هغه وخت استعمالوو چې کله موږ او تاسو وغواړو په جمله باندې ټینګار راوړو. دویم هغه وخت موږ او تاسو استعمالوو چې کله شکایت کوو، چې کله یا شکایت کوو او یا ټینګار راوړو. په دې دوه حالتونو کې بیا استعمال سای دی. نور غوره دا ده چې باید استعمال نشي. مثلا هغه کار کوي، همدا اوس په کار کولو لګیا دی، یو کس وایي په دې کې ته استعمال کړه. موږ وایو چې یادوري مو وکړه چې غوره نه دی، خو که بیا هم زه استعمالوم، استعمالیږي خو یا د ټینګار او یا د شکایت پر وخت. he is always working، معنا دا چې هغه ډیر کار کوي، ټینګار راغی. یا مثلا he is coming late، که دلته اوس استعمال کم he is always coming late، مطلب دا دی چې شکایت دی.
نو موږ او تاسو یادوري وکړه چې غوره ده د چینکو استعمال. عامې غلطۍ چې موږ او تاسو یې تکراروو هغه کومې دي؟ مثلا علي واشنګ د کار. لږ مخکې ما یادوري وکړه چې موږ او تاسو چې کله کنټینیوس زمانه وایو باید ټو بي هم استعمال کو، ورته باید آی ان جي هم ورکو. اوس په دې کې مشکل شته دی، هغه دا چې باید ما از استعمال کړی وای، علي از واشنګ د کار. دویم آی ام سپیک. اوس په دې کې هم مشکل شته، باید ورب آی ان جي واخلي. نو دا دوی عمومي غلطۍ دي چې موږ او تاسو بار بار تکراروو، یا ټو بي نه استعمالوو یا ورب ته آی ان جي نه ورکو. یا مثلا he is writing homework. په دې کې مشکل شته، دا د سپیلینګ غلطي ده. هغه دا چې باید دلته ما ای ختم کړی وه، خو دا د آی ان جي رولز دي، په هغې نه به بیا بل بحث وکړو چې آی ان جي رولز کوم دي او څه ډول تطبیق کیږي. بل I am understanding. په دې کې مشکل شته، هغه دا چې understand یو stative verb دی او دا باید آی ان جي وانخلي. یو وروستۍ خبره چې باید د پریزنټ کنټینیوس په اړه په یاد ولرئ هغه دا چې موږ او تاسو اکثر دا استعمالو د موقتي کارونو لپاره، هغه عملونه چې موقتي ترسره کیږي. مثلا ژوند کول دی. اوس زه په افغانستان کې اوسېږم، دا یو دایمي کار ده. که ته اوس هم اوسېږې پریزنټ کنټینیوس مه وایه، سمپل پریزنټ وایه، ځکه دا خو دایمي استوګنه ده. مثلا په هوټل کې پاتې کېدل دی، دا یو موقتي کار شو، د موقت وخت لپاره پاتې کېږي. پریزنټ کنټینیوس استعمال کا. دا و د پریزنټ کنټینیوس په اړه یو څه لنډ معلومات.